سپین بولدک کې د طالبانو تازه او نوی اقدام د پاکستان خلاف. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سپین بولدک کې د 6 ټنه المونیمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین د سپین بولدک په سرحدي ګمرک کې د 6 ټنو المونیم او 10 کارتنه د ډیولینګ سیخانو د نیولو خبر ورکوي. دغه ولایت د ګمرک ریاست ویان خلیل الرحمن وردګ وایي چې د سپین بولدک سرحدي ګمرک منصبینو د یوې لارۍ موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای شوي 6 ټنه المونیم او 10 کارتنه ډیولډینګ سیخان چې بهر ته قاچاق کېدل کشف او نیولي دي. وردګ زیاته کړه چې ورته مهال د یاد ګمرک منصبینو په یوه صادراتي ډاکسن موټر کې 120 کیلوګرامه ځای پر ځای شوي مسي سیمان چې له هیواده بهر ته قاچاق کېدل هم نیولي دي. نوموړي ویلي چې په دې تړاو 2 تنه نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.